کریم صلی الله علیه وسلم با د ناشنا خلقو هم مدد کو او خیال به ساته. موږ اکثر چې کم دینو کم پیجنو نو د هغه ملما او چې کم نه پیجنو یا مسافر وي د هغه ملما په انګولي او پچیو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. ځان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نشم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالکل په ناشنایۍ کې د یو مظلوم او د بیسوکا همیشه مدد کړی دی. بیدی چې کله راغی نو ورته ووایي ای د قریشو خلقو تاسو سره به خلک څنګه تجارت وکړي او تاسو له به څنګه خلک د تجارت مال درکړي او څنګه به تاجران دلته راشي او ایثار بشي د تجارت لپاره چې تاسو خلک چې کوم دنو په خلکو باندې ظلم کوي. الله الرحمن الرحیم. نن واقعیا چې کومه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق مبارکې هغه داسې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د ناشنا خلقو هم مدد کو او خیال به ساته. موږ اکثر چې کم دینو کم پیجنو نو د هغه ملما او چې کم نه پیجنو یا مسافر وي د هغه ملما په انګولي او پچیو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. خیال مو کړی دی که نه کوم سړی چې زما ملمه وي یا زما د ښځې ملمه وي یا د خواښه د سخره د هغه نه دی شو نو بیا خو د خدای وبخه د هغه ترکاری کې او کوم چې د خدای ملمه وي مسافر راغی هغه ترکاری کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. اکثر ولا هغه روټۍ ورکوو چې د هغې سپېمې کږې وږې وي هغه د خدای په نوم ورکوو او چې کوم دا وړي مړي او ښه مزېدار یې دغه کړي برابر کړي نو دغسې کوم چې موږ هغه خپلو اولادو ورکوو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د ناشنا خلقو به هم خیال ساتو د هغې به مدد کولو. دا د هغې باره کې دا واقعه ده. یو ځل داسې وشو چې د یمن یو مشهور ښار دی زبید د هغې اوسیدونکي د مکې مکرمې ښار حزورې ته یو 3 اوښان راوستل. د اوښان ډېر زیات مزېدار و ښایسته و. چا به چې ورته کتل نو ډېره زیاته مینه به یې پرې ماتېده او د خلکو به زړه غوښتل چې دا اوښان مونږ واخلو او ډېر ګران هم و. نو په دې کې ابوجهل چې ډېر زیات بېوقوف مغروره او بد اخلاقه انسان و هغه تېرېده د اوښانو باندې نظر پرېوته چې ویې کتل نو ډېر یې خوښ شو. نو د زبیدي ته وایي چې څه قیمت یې وی. نو زبیدي د خپل خواهش مطابق چونکې د ډېر لرې نه سفر کړی و او ډېر په مینه باندې ساتلی وو د خپل خواهش مطابق یې ورته قیمت ووی. ابوجهل د ډېر ارامېتوب او د شیطاني خندا یې وکړه ورپسې او ورته یې ووی چې کو دا تا چې کوم قیمت ووی په 3 حصې راکړې نو د نه اخلمه. نو زبیدي ډېر زیات مایوس او خفه شو او سر یې وخوځو چې نه په دې خو یې نه در کومه. خو دا خبر په دې غون بازار کې چې ابوجهل زبیدي ته چې کوم دی د دونه ښایسته اوښانو ډېر کم قیمت ویلی دی فورا خور شو په غون بازار کې دا خبر. او بیا چونکې ابوجهل د خلکو به اکثر بېعزتي کوله او بد اخلاقي به یې ورسره کوله نو د هغې نه وروستو چا هم زبیدي ته اوچت او ښه قیمت ونه وی. ولې د ابوجهل د یرې نه چې ابوجهل به خفه شي. زبیدي داسې وکړه چې اول خو د قریشو نورو سردارانو نورو خلکو سره ملو شو هغې ته خپل فریاد وکړه خو هغې د ابوجهل د یرې خاموشه وو. بیا مسجد حرام ته راغی چېرته چې زمونږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د خپلو یارانو سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او سیدنا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهم موجود وو. الته هغوی سره ناستو. نو زبیدي چې کله راغی نو ورته ووایي ای د قریشو خلقو تاسو سره به خلک څنګه تجارت وکړي او تاسو له به څنګه خلک د تجارت مال درکړي او څنګه به تاجران دلته راشي او ایثار بشي د تجارت لپاره چې تاسو خلک چې کوم دنو په خلکو باندې ظلم کوي. زار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نشم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالکل په ناشنایۍ کې د یو مظلوم او د بیسوکا همیشه مدد کړی دی. نو زبیدي ته وفرمایل من ظلمک پتا باندې چا ظلم کړی دی.
نو زبیدي د ټول واقعیا بیان کړل چې لکه شانتي ابو جهل سره داسې چار وکړو او زما او خان چې کوم دینوس الته سوق اخلي نه په اوجت قیمت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اين جمالك وفي روایت اين اجمالك چې ستاسو او خان چرته دي نو هغه ته وې د مکی بازار حزوره کې ولاړ دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپل یارانو د مسجد حرام نه راپاسي او بازار په روانيږي زار شوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقونه نن مونږ خلک ډېر غټه دعوی کوو مونږ انټرنیشنل لیډرز یو یا څوک وایي چې ډېر مصروف یم او زه ډېر غټ لیډر یم نن مونږ سره ټیم نیوي د مظلوم د خدمت لپاره او د بېڅوکه د خدمت لپاره او زمونږ او ستاسو خوږ نبی زم د هغه نه په دنیا کې غټ لیډر کېدی نشي او د هغې هم مصروفیات به د چا مصروفیات وي خو هغه سره د خپلو یارانو د یو مظلوم د خدمت لپاره د مسجد حرام نه پاسي او د حزورې بازار ته ځي چې کله بازار ته لاړ زبیدي ته وایي چې تاسو یې څه قیمت وایې هغه چې څه قیمت وي هغه ورته ووایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم هغه قیمت هغه ته ادا کړ هغه اوښانې ترې واغستل او چې کله یې هغه اوښان واغستل نو بیا هم هغه بازار کې هغه اوښان ودرول د خرڅولو په نیت لږ ساعت پس دوه اوښان خرڅ شو او د هغې نه وروسته درېیم اوښ هم خرڅ شو او یو اوښ پوره په ګټه کې پاتې شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه پیسې راواغستې او د بنو عبدالمطلب کونډو له یې ورکړې نو زما خوږو کتونکو میندو خویندو او ګلالو ځوانانو مونږ د لږ سوچ وکړو مونږ نن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت دعویدار یو او مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کوونکي یو نو مونږ له پکار دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق خپل کو نو په دې واقعیا کې مونږ ته څو سبقونه حاصلېږي لومبی دا سبق چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ناشناو خلکو مدد کړی دی او د بېڅوکه خلک چې پیژني هم نه چې د کوم ځای نه راغلی دی خو چونکې ظلم پې شوی دی او ناشنایۍ کې دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې مدد کې نو مونږ لم پکار دی چې صرف دا نه ګورو چې دا خو زما رشته دار دی دا خو مې د ښځې رشته دار دی او دا خو مې د نیا د اړخ نه دی او دا خو مې د نیکه د اړخ نه دی دا خو مې دوست دی صرف د هغې مدد کوو او د هغې دپاره ودرېږو او د بېڅوکه او د ناشنا خلکو دپاره نه ودرېږو نو مونږ له پکار چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا اخلاق خپل کړو دویم تاسو وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تجارت کې هم تجربه لرله چې هغه اوښان یې په همغه بیه واغستل چې په کوم بیه هغه زبېدي وي مونږ چې نن څوک په بازار کې یو غریب ریړۍ والا یو مزدور چې څوک څه خرڅوي کو هغه ټماټر خرڅوي الوګان خرڅوي یا سبزي خرڅوي یا څه فروټ خرڅوي یا څوک مجبور وي اکثر چې هغه وایي چې کاکا په څو باندې ورکې نو چې هغه وایي چې یار جي په 50 روپۍ کیلو نو مونږ ورته وایو چې په 20 به رانکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجبور د خلکو د مجبورۍ نه فایده نه ده اخیستې چونکې دغه زبیدي باندې ظلم شوی و او د هغه قیمت راښکته کړی شوی و نو زبیدي ته همغه قیمت ورکړ نو دویم دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا مجبورۍ نه غلطه فایده نه ده اخیستې دریمه خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تجارت او په بزنس کې هم ایکسپرټ و چې د هغه نه واغستل او په هغه بازار کې خرڅ کړ او یو وخت په ګټه کې ورته هم پاتې شو نو مطلب دا دی چې مونږه being a Muslim او په خصوصي توګه باندې پښتانه له پکار دي چې په تجارت کې هم خپل ایکسپرټیز او تجربه حاصله کړو ځکه زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تجارت باندې هم ډیر ښه پوهېده او یو خبره بله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه ګټه وټه ورته وشوله نو هغه د بنو عبدالمطلب کونډو رونډو ته ورکړې نو مونږ له پکار دي کو څوک لږه ګټه کوي او کو څوک ډېره ګټه کوي کو څوک وړوکې تجارت کوي او کو څوک غټ تجارت کوي نو مونږ له پکار دي چې دا ګټې نه څه لږه غوندې حصه د کونډو رونډو یتیمانانو او د بېڅوکه او د نادارو خلکو لپاره مختص کړو او هغې ته یې ورکوو الله پاک دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ
امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. يا الله دا مونږ چې سووي او سموردل یا الله دا په دې نیت سره مونږ چې یا الله مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق راشي، زمونږ اولاد کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق راشي، زمونږ په مسلمانانو رونو کې او په خصوصا توګه باندې په پښتنو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق راشي. یا الله زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غټ کار په دنیا کې چام نه کړي، خو یا الله مونږ نن د دې خپل اخلاقو د وجنه په وړو سيزونو کې انخته یو او یو بل سره چې کومونه په جنگونو او په مصیبتونو انخته یو. یا الله موږ دغه شاته درانه او خواږه اخلاق راکې. یا الله زموږ خپل منځ کې مینه او محبت پیدا کړي. یا الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم با چې څنګه د خپل کوشرانو خیال ساته دغه شانتي یا الله زموږ زړه کې د خپل کوشرانو محبت واچي او چې څنګه به د خپل مشرانو خیال ساته دغه شانتي یا الله زمون په زړه کې د خپل مشرانو قدر واچي. یا الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه د خپل صحابه او د ملګرو خیال ساته دغه شانتي یا الله موږ له هم توفیق راکړي، موږ له هم اخلاق راکړي، د خپل ملګرو خیال ساتو. یا الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیسوک خلقو او د ناچارو خلقو او په ناشنایی کې به د خلقو خیال ساته. یا الله دغه اخلاق په موږ کې هم راولي او یا الله موږ او زموږ اولاد، زموږ ټول نسل، ټول مسلمانان، ټول پښتانه، کشران او مشران د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عاشقان جوړ کې. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.